بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم محمد شعیب، د پلار نوم مظهر خان، د شفا خصوصي عالی لیسې د 11 الف ټولګي زده کوونکی یم. نن غواړم چې تاسو ته په یو موضوع باندې خبرې وکړم چې عنوان یې دی د ورزش ګټې. ورزش زموږ د ژوند ډیره مهمه او اړینه برخه ده چې د ذهن او بدن لپاره بشمیره ګټې لري. د زړه او رګونو روغتیا ښه کوي، هډوکي او عضلات غښتلي کوي او له ناروغیو څخه مژغوري. سربیره پر دې ورزش د وزن کنټرول لپاره ډیر مهم دی، ځکه چې د کالورۍ د سوځولو له لارې بدن له چاغېدو څخه ژغوري. همدارنګه ورزش ذهني آرامتیا رامنځته کوي او له ناروغیو څخه مژغوري. ورزش د خوب کیفیت ښه کوي او بدن ته مو انرژي ورکوي. همدارنګه د ټیم یا ډلهییز ورزش له لارې د خلکو ترمنځ اړیکې غښتلې کیږي. ورزش د روغتیا، خوشحالۍ او د ټولنیزې ودې لپاره ډیر مهم دی، نو په خپل ورځني ژوند کې ورته ځانګړی ځای ورکړئ.